د هند وتلی سندرغاړی عدنان سمیع څوک ده؟ ولې په دري او په پښتو ژبه سندرې ویلې دي؟ راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونو مهرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د هند افغاني اصله وتلی سندرغاړی عدنان سمیع په خپل ټویټر پاڼه یوه لنډه ویډیو خپره کړې او ورسره لیکلی دی چې مینوالو زما پښتو سندره را روانه ده. عدنان سمیع چې په خټه افغان ده او وایي د پلار لخوا 4 پوشته افغان یو او زیاتوي چې غوره نیکي د افغانستان د خپلواکۍ د اتل غازي امان الله خان د کاکا زوی و. نوموړی اوس مهال په هند کې اوسیږي او د ګڼو هندوانو او نورو نړیوالو په زړونو کې ځانګړی ځای لري. تازه یې په پښتو او دري ژبه سندره ویلې ده. نوموړي له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې په خپل ژوند غږېدلی او زیاتوي چې موږ له افغانستان سره ژورې اړیکې لرو او په خبره پلار به یې تل هڅوو چې په پښتو او دري ژبه هم سندرې ووایي. ښاغلی سمیع وایي چې اوس مې تازه د پلار هغه هیله چې تل به یې رانه کوله پوره کړه او دغه سندره پرون جمعې ورځ د مارچ په 20 نیټه خپره کیږي. ښاغلی عدنان سمیع وړاندې په خپلو خبرو کې وایي چې نیکي مې په افغانستان کې د 4 ولایتونو والي هم تیر شوی ده او وروسته بیا هند ته کډه شوی ده. په پښتو ژبه ډیرو نړیوالو سندرغاړو سندرې ویلې دي او د هنر لارویان په دې اند دي چې پښتو یوه شیرینه او سندریزه ژبه ده چې شاعري کمپوز پکې ښه سر خوري. د عدنان سمیع د نوې سندرې مطلع وای بیا بیا یادیږي ستا ښکلول ده. همدا څو شېبې وړاندې ښاغلی عدنان په خپل ټویټ کې لیکلی دی چې سندره به په راتلونکي څو کړیو کې خپره شي. دا په داسې حال کې ده چې ډیر پښتانه دې سندرې ته بې صبرانه شبیه شماري. په افغانستان کې په نوروز او اخترونو کې انځوریزي رسنۍ کنسرتونه جوړوي او هنرمندان پکې خپلې نوې او زړې سندرې وایي. نن ماښام له ګلو سندرغاړو سربیره ډیر سیاسیونو هم ټول افغانانو ته د نوروز مبارکي وړاندې کړې ده. افغانان هر کال په نوروز جشن کې ډول ډول میوې خوري او په دې لړ کې 7 میوه زیاته مشهوره ده او ډیر افغانان په دغه ورځ نوشیجان کوي. موږ خو قرآن که کړي وي. هیره دې نه وي چې عدنان سمیع تر دې مهاله په پښتو سندره نه ویلې او د لومړنی ځل ده چې په پښتو سربیره په دري ژبه هم خپله سندره ثبتوي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.